خو الغرض د یو سړي د مستحب کار پاتې شو چې هغه واجب نه دی، په ده سجده سهو شتي او کنه. سجده سهو یو عالم ورته واجب نه دی ویلی، دغه د مستحب پاتې شوی دی، نو سجده سهو به یا مستحبي یا به مستحب نه، نو بعض ویلي مستحب دی. خو کوم سنت داسې خو موږ په منځ کې ډېر سنت پرېږدو، کله نه کله قصدن همدن نه پرېږدو، ډېر سنت موږ هم پرېږدو، که قصدن یې پرېږدو. یو دعا ویل سنت دی، موږ یې نه وایو، بیا خو به په مخه موږ سجده سهو کوو. نه، هغو دا وایي هغه سنت پرېښودو سره سجده سهو مستحب ده چې ته نور کله نه پرېږدي. بس سنت هغه دی چې سړی کله پرېږدي کله یې کوي، کله یې پرېږدي کله یې کوي، او بعض هغه دی چې سړی پرې تقریبا همیشوالی کوي. نو که دا قسمه سنت ته پرېښود بیا مستحب دی چې سجده سهو وکړه. خو دې کې هم تحقیقي قول دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه په مستحباتو کې سجده سهو نه ده نقل. او بله دا ده چې سجده سهو کله موږ کوو نو دا په منځ کې زیاتې کول دي که نه، دا زیاتې هله موږ له روا کېږي چې کله پې موږ سره دلیل وي. او دا سنت چې پرېښودو د منځه په واجباتو ارکانو کې نه څه کمی کړی او نه زیاتې کړی، پوه شوي که نه. نو چې د یو سړي نه سنت پاتې شو په منځه کې، په ده باندې هېڅ هم نشته، مسله اسانه شو. بعض کسان تپوس کوي دا لکه ما نه زه یو دعا ویم ما نه پاتې شوه، یا زه په منځه ودرېدم ډایرک الله اکبر اعوذ بالله مې شروع کړه، بسم الله سوره فاتحه مې شروع کړه، سبحانک اللهم مې ونه، نو ته به ولسې جواب ورکړې مونږ صحیح ده، سجده سهو پې نشته، ځکه چې سنت کار ته پاتې شوی دی او په دې څه دلیل نشي چې سنت پرېږدي نو بیا به سجده سهو وکړي. ښه، بله مسله، که یو سړی په نفلي مونځ کې خطا شي نو په ده باندې هم سجده سهو شتي. لکه د بعضو دا ذهن دی چې د سجده سهو به د کوم منځه دپاره فرض منځه دپاره نه، لکه ته د شپې ویتر کې تا نه پکې یا کمی وشو یا زیاتی وشو، ته به سجده سهو وکړې. سهار د اشراق مونځ دی کو او تا نه یا کمی وشو یا زیاتی وشو، ته به سجده سهو وکړې. بله مسله دا یاده کړي، د جنازې د منځه دپاره سجده سهو نشته، د جنازې د منځه دپاره سجده سهو نشته. یو غټه مسله چې په دې باب کې راځي که نه ډېره پلنه مسله، هغه دا چې امام که خطا شي مقتدي به څه کوي، او که مقتدي ځان له خطا شي او په امام پسې ولاړي هغه به څه کوي. دا مسله لږه چینجنه مسله ده، خو چې سړی په توجه سره واوري او اخلاص پکې نو انشاءالله پوه به شي. نو دعای قنوت څه دي؟ پوه شو دعای قنوت څه دي؟ واجب دي که سنت دي؟ سنت دي، بلکې سنت طریقه دا ده چې کله به د دعای قنوت وی کله به نه وي، دا چې پرېښود دا هم سنت دي. ورسېدی بېګا موږ دا مسله ذکر کړې وه که څو نورو درسونو کې، او تفصیلا موږ دا ذکر کړی و چې سنت طریقه دا ده چې کله به دعای قنوت غواړي او کله نه، ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه چرته هم دا نه دي ثابت چې هغه همیشه په وترو کې قنوت ویلی، نه دي ثابت دي، څوک دعوه کوي ثابت دي. نو سنت طریقه دا د مکمل تابعداري د پیغمبر دا ده چې کله قنوت غواړه او کله نه. نو خو ده په سنت عمل وکړو نو دی به څنګه سجده سهو وکړي؟ نو خو دقه ویم که ځکه موږ وایو چې صحیح تحقیقي قول دا دی چې دا واجب نه دی. ښه، د امام او د مقتدي مسلې ته راځو چې امام خطا شي او سجده سهو کوي، مقتدي به تابعداري کوي که نه به کوي؟ کوي به. دا خو اسانه مسله ده. ولې انما جعل الامام لیؤتم به، امام دې دپاره دی چې د هغه دې څه وشي؟ د هغه دې تابعداري وشي. بله مسله، امام سهو شو سجده ونه لګوله، مقتدیان به سجده لګوي او که نه، او مقتدیان به سجده سهو لګوي. ولې؟ وجه دا دی چې دا سجده سهو په امام باندې ځان له لازم وه، په مقتدیانو باندې ځان له لازم ده.
نو د امام دغه د پرېښودو د لاسه مقتدي خو دا نشي پرېښودی، لکه یو امام په منځ کې خطا شو، موږ ته پته چې خطا شو او سجده سهو یې ونه کړه، نو موږ ته پته چې خطا شوی دی که نه، او په خطا کې ورسره زه وم که نه، که نه موږ ورسره نه وو، موږ ورسره ولي وو، موږ مقتدیان وو، د هغه په تابعداري کړو. اوس دغه سجده سهو په دم لازم ده، په ما هم لازم ده، نو موږ به څه کوو؟ پرېږدو، موږ به یې کوو. ښه څنګه به یې کوو؟ دا دومره اوږده قصه چې ما وکړه، نو امام ته خو ته منځ کې غږ نشي کولی، سبحان الله دې ورته ووایي او هغه بریک نه نیسي. ما لږ ساعت مخکې تفصیل څه وکړو، زیاتي کمي له راشه که نه، عقل ته اوس بیانوم. هغې له زه راځم چې کله امام د منځه نه جدا کېږي څه به کېږي؟ مقتدي جدا کېږي څه به کېږي؟ خو ته تهدید یې وکړه، او ځکه دا شریعت کې قاعده ده، خو زه تطبیقوم نه، شریعت کې دا قانون دی، وایي څوک چې کم شی د وخت نه مخکې غواړي سزا یې دا ده چې عوقب بحرمانه، د دغې نه محرومه کولې سزا ده. تا د وخت نه مخکې جواب وغوښتو، سزا یې دا ده چې دا مسله ته بیان نه کړو، نه تېرېږي به انشاءالله. لکه ګوره چې یو سړی راولېږي خپل پلار مړ کړي د میراث لپاره، میراث کې حصه نه رسي، ولې؟ ځکه چې دی یو شی د وخت نه مخکې غوښتو، نو بیا درته حصه نه میلاویږي. دا داسې قانون دی، نو تا تعدیه وکړه. دا به په دې کې پوره تفصیل کوو. موږ لنډه مسله دا بیان کړه چې مقتدي به د امام تابعداري کوي په سجده سهو کې، اول دا مسله بیان شو، ځکه چې انما جعل الامام لیؤتم به. بله مسله دا بیان شوه چې که چېرته امام سجده سهو نه کوي نو مقتدي خو به یې کوي، لکه چې دا کار په موږ هم لازم دی، په هغه هم دی. اوس راځو بلې مسلې له، مسبوق له. مسبوق چاته وایي؟ چې د هغه نه رکعت نیم پاتې شوی، د ده دا مسله بیا اوږده ده، او تاسو نه چې د دې شوي دي چې جومات ته راغلی او رکعت نیم دله شوی، ډېرو نه شوي دي، زموږ ټولو ته ضرورت دی. دې مسلو ته د امام هم ضرورت دی، دې مسلو ته د مقتدیانو هم ضرورت دی. ځکه زه بار بار وایم چې دې منبر باندې څوک کیني، دې محراب ته څوک مخکې کېږي چې هغه سره کم سے کم دومره علم وي چې هغه د خپل لمونځ هم په یو رڼا کې وکړي او د عوام هم پوه کړي په دې مسله باندې. موږ خو دغې ته نه ګورو، موږ خو هر سورګیری څه دی؟ شاګول دی. موږ له په دې منبر یو سړی په کار دی چې هغه موږ ته د جمعې په ورځ یو دوه درې خبرې کوي، خوږ اواز کې دي کې خوږ اواز کې دا پې زیاتي شوه، دا پې زیاتي شوه. او یو سړی په کار دی چې هغه دغه ته مخکې کېږي محراب ته، او موږ له جمع را کوي. بس اوس که دته قرآن یاد دی که نه دی یاد دی، قرآن صحیح وي که غلط وي، د ده عقیده صحیح ده که نه ده صحیح، دله علم د سره علم شتي او که نشتي، نور چې کوم شروط دي مړه لرې کوه، شروطو هم راغستی. او ځکه زه اکثر ملګرو ته وایم، ابولز یو څو عربو ملګرو سره ناست وم، نو هغې کې هغه دوی چې دي هغه جومات کې امامان دي، خپلو علاقو کې، عربو علاقو کې. نو هغه یې ووایي چې یاره وي زمونږ دا خلک ډېر ټیټ زمونږ جومات والا، نو که اخوا دېخوا کېږي د باندې شکایت کوي، که معمولي اخوا دېخوا کېږي وزارت ته شکایت کوي چې یاره دا سړی داسې دی او دا دغه دی او دا داسې. حق دی، نه راځي منځله، دوه درې ورځې جومات خالي دی، دوی حق نه دی تپوس وکړي. خطبه کې ورته هغه څه نه بیانوي چې د هغوی ورته ضرورت دی، په دین یې نه پوه کوي، حق نه دی تپوس وکړي. خیر بیا هغوی به سره خبرې کولې چې یاره دا مسله یې او دا یو نیم سړی ډېر زیاتې کوي. ما ورته وایم دا چې تاسو پښتانه وي بیا به مزې وي. وی ولې؟ بای زمونږ هغه بلکل غم مه کوئ، هېڅوک درته څه نه دی، جومات مکمل پرېږده، تنخواه اله د سره راځه به که نه. دلته ډېر جوماتونه ایسې شته، دنیا
او هیڅوک یې دا تپوس نه کوي چې امام چی شو یا راغی یا ولې رانغی. دا تپوس هغه سړی کوي چې د چا سره د خپل مانځه قدري. لکه ګوره ماسپښین کې ته مخکې شوې، مازدیګر کې زه مخکې شوم، ماښام کې بل مخکې شو، ماسخوتن کې بل مخکې شو، د دې منځونو خوندي هېڅ خوند نه. او سړی داسې زړه کې دغه وي چې ور مخکې شو چې څنګه وولې کرر یې بل خو کوي که خو چې یو امام دی د یو علاقې د یو جومات هغه خپله منزل راځي، هر ټایم ته په هغه پسې مونځ کې، ته د هغه د منزل ترتیب نه خبرې، ته د هغه د عقیدې نه خبرې، ته د هغه په قرت پوهېږې، دا مونځ سړي له خوند ورکوي که نه. نو خبره ما دا کوله چې زمونږ خلک د دې خبرو لحاظ نه ساتي، او ځکه د بعضو بیا قاریانو نه او امامانو نه زیاتې وشي. زیاتې هغوی نه بیا په دې کېږي ځکه چې هغوی ته پته ده چې څوک تپوس کولو والا نشته. که چېرته یو ملک کې داسې قانون کېږي او څه وخت کې پاکستان کې خبره کړې وه چې داسې یو نظام به یو ټول خلک لارو ته راووتو، مولیان پکې راووتو، چې یاره تپوس به کېږي، تپوس به کېږي، جومات دی که مدرسه ده، دې کې څوک سبق وایي، څنګه یې وایي، کوم ځای راغلی ولې راغلی، دې هر څه به یو ریکارډ ښیي. دې کې څه شته یعنې ما پسې د یو کس راشي که نه اوس چېرې ما ته ریکارډ، زه ورته د ډر نیکه ریکارډ راوباسم، دلته یم دا مې سبق ویلی، دومره مې وخت وشو، دغه یم که نه. خو چې په دې خفه کېږي په دې تپوسونو چې ما ته به دا نه وي چې ته ولې نه یې راغلی، ته ولې رالې، تا ولې چوټي وکړه. یو خو یو نیم دا یو بعضې هغه سم تنګول کوي، وایي چې یو سړی په مخه دا طریقې ده نو دا د خپله ذمهواري نه پوره کوي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې خپله هر قسمه ذمهواري سرته ورسو.